الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم وزمونږ استاد سي نننی درس د 48 قاعدې نه شروع کیږي بیا تر 50 قاعدې پورې. 48 قاعده کې د حمزو بیان کیږي، هغه حمزې چې اصلیه دي، او په 49 قاعده کې د سجدو بیان کیږي چې په قرآن مجید کې 14 سجدي دي. شروع کوو په 48 قاعده باندې. په ټول قرآن شریف کې 8 او یا 12 ځایه حمزه اصلیه راځي. بعضې قرآ وایي 8 دي او بعضې وایي چې 12 حمزې دي. حمزه اصلیه هغه ته وایي چې په حالات د وقف او وصل کې په دواړو حالاتو کې ویل کېږي. هغه ته حمزه اصلیه واضح معلومیږي. اول حمزه د حروف مشبه بالفعل لکه ما فی الصدور ان ربهم. دویم حمزه د استفهام لکه فما یکذبک بعد بالدین الیس الله. دریم حمزه د اسم تفضیل لکه باحکم الحاکمین. څلورم حمزه د تردید، دلته تردید په معنا د اختیار ده، لکه مثال فک رقبه او اطعام. پنځم حمزه د تعجب فما اصبرهم علی النار. شپږم حمزه د متکلم واحد لکه مثال فاحکم بینکم. اووم حمزه د اصلي کلمې لکه ابتر. اتم هغه حمزه چې په امر کې راشي، هغه امر چې په اصل باب کې حمزه لري لکه اکرم انذر. دا اوس په اصل کې حمزه لري، په اصل باب کې حمزه لري، یعنی چې مصدر په افعالا وزن راشي. افعالا مصدر ده چې داسې وزني په افعالني، نو دغه حمزه د اصلي کلمې نه ده. مثال منګ وری لکه اکرم، اصل باب کې هم دغه حمزه لري. یو خبر یاد وساتئ، دلته منګ د حمزه مختصر بیان وکړو په دې باندې چې ابتدایه طالبان بیا نه پوهیږي، او که چېرته بیا څوک د دې حمزو تفصیل غواړي، نو ډېر تفصیل غواړي، نو بیا د یو مدرس عالم نه پوښتنه وکړي، انشاءالله ټول معلومات به ورته وشي. 49 قاعده په ټول قرآن شریف کې 14 آیاتونه د سجدې دي، یعنی په ټول قرآن شریف کې 14 سجدې دي. په سورة حج کې 2 سجدې دي، یو اول او یو آخره. زمونږ په مذهب باندې اوله سجده دا واجب ده، آخره نه حسابېږي. خو یو بله خبره یاده وساتئ، یو مسله یاده کوي، هر هغه څوک چې د سجدې آیات
تلاوت کوي په یو ځای باندې چې هر څو ځله وایي په یو ځای نو آخر کې به یوه سجده کوي یوه سجده پې واجبېږي دا زموږ ستاسې نننی درس السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته